درېیمه ارزو او تمنا د انسان دا ده چې کله دې ته عملنامه په ګس لاس باندې میلاو شي. قرآن وایي چې چا ته عملنامه په ښي لاس باندې میلاو شي نو هغه به ډېر زیات خوشحالي، او چا ته چې عملنامه په ګس لاس باندې میلاو شي ډېر حسرت او افسوس به کوي او وایي به یا لیتني لم اوت کتابیه، کاش چې ما ته عملنامه سره راکړی شوې نه وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو زندگی موږ ته الله پاک راکړې ده، دا یو ډېره قیمتي سرمایه ده او ډېر یو قیمتي څیز دی. د دې زندګۍ قدر و قیمت موږ او تاسو ته معلوم نه دی اوس، خو چې کله انسان د دنیا نه لاړ شي نو بیا د دې تېرې شوې زندګۍ ارمان او افسوس دله چې کوم دی یعنې ورشي او دلته پته ولګي چې دا زندګي څومره قیمتي څیز و چې الله پاک موږ او تاسو ته راکړی و. د مرګ نه بعد بیا انسان ته د دې زندګۍ د قدر و قیمت پته ولګي. قرآن پاک که موږ د قرآن پاک مطالعه وکړو نو قرآن پاک شپږ مقامات داسې بیان کړي دي د انسان هغه ارزوګانې او هغه تمناګانې هغه حسرتونه چې دی د مرګ نه بعد بیا د زندګۍ دپاره کوي. دغې وجې نه د قیامت یو نوم یوم الحسره هم دی، د افسوس او د حسرت ورځ. الله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا خلک ویروه وانذرهم یوم الحسره، او ته دا خلک د هغه ورځ د حسرت نه ویروه چې بیا به دې ژوند پسې ډېر حسرت او ارمان به کوي او په خپلو کړو باندې به پښیماني. نو قرآن پاک کې شپږ مقامات داسې دي چې د انسان هغه ارزوګانې او تمناګانې را نقل کړي. قرآن پاک کې راځي د مرګ نه بعد انسان یو دا تمنا کوي او یا لیتني کنت ترابه، یعنې ده په دنیا کې څه نیک عمل نه کړی او بد عملی کړي او بیا چې د هغه ورځ سختي وویني، حساب کتاب وویني، الله راضي کړی نه وي، نو بیا دی وي چې کاش زه اوس خورې شوې او چې ما سره حساب کتاب نه وي او یعنې ما دپاره جهنم نه وي، عذاب نه وي. نو قرآن پاک په دې الفاظو باندې دا بیان کړي ده چې یا لیتني کنت ترابه، کاش چې زه خورې شوې. بل ځای کې قرآن پاک کې راځي د دې زندګۍ قدر و قیمت انسان ته هغه وخت کې معلوم شي، بیا خاص کر د آخرت د ژوند، نو دی بیا څه وایي یا لیتني قدمت لحیاتي، کاش چې ما د دې زندګۍ دپاره دا اوس چې کوم حساب کتاب والا زندګي ده د الله مخې ته ودرېږم، حساب کتاب دی، کاش چې دې ورځې دپاره ما دنیا کې څه عمل کړی وي او دې ورځې دپاره مې څه نیک اعمال رالیږلي وي، خو بیا دلته دا وخت په لاس باندې نه راځي. درېیمه ارزو او تمنا د انسان دا ده چې کله دې ته عملنامه په ګس لاس باندې میلاو شي. قرآن وایي چې چا ته عملنامه په ښي لاس باندې میلاو شي نو هغه به ډېر زیات خوشحالي، او چا ته چې عملنامه په ګس لاس باندې میلاو شي ډېر حسرت او افسوس به کوي او وایي به یا لیتني لم اوت کتابیه، کاش چې ما ته عملنامه سره راکړی شوې نه وي او ما پېژندې هم نه چې د حساب کتاب څه شی دی. یا لیتني لم اوت کتابیه ولم ادري ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه، کاش چې ما عملنامه پېژندې هم نه او ما ته عملنامه راکړی شوې نه وي او ما دا پېژندې هم نه چې حساب کتاب دا څه شی دی، او یا چې اوس مرګ راشي او زما خبره چې کوم دی تمامه کړي، نو بیا به حسرت او افسوس کوي چې یاره ما دنیا کې څه نیک عمل کړی وي چې عملنامه راته په ښي لاس باندې میلاو شوې وي. دغه رنګې که یو سړي په دنیا کې بد صحبت بد ملګرتیا چې کوم دی اختیار کړي د بدو خلکو، نو بیا هلته خپل بد انجام وویني نو بیا دغه چې چا دی ګمراه کړی وي د چا سره د ده ملګرتیا وي نو دې څه وایي یا لیتني لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ما پلانکې سړی په دوستۍ سره نه وي نیولې، کاش ما پلانکې سړي سره دوستانه نه وی کړې، او لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني، ځکه چې هغه د واز نصیحت نه دغه رنګې د سمې لارې نه چې کوم دی ګمراه کړم. نو دې نه دا معلومه شي چې په دنیا کې د نیکو خلکو صحبت او د نیکو خلکو ملګرتیا اختیارول پکار دي. دغه وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې الناس علی دین خلیل فلینظر من یخالف، سړی د خپل دوست په دین او په طریقه باندې وي، په مسلک باندې وي، په طریقه باندې وي، د هغه په عادت باندې، نو دی وګوري چې دی د چا سره دوستانه کوي. که د ده نیکو خلکو سره او نیکو خلکو سره صحبت او ملګرتیا وي نو بېشکه په دې به د الله شکر ادا کړي، او که غلطو خلکو سره د ده ناسته پاسته ولاړ وي نو دی د توبه طایب شي، ورنه قیامت کې به وایي یا لیتني لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ما پلانکې سړی نه وی نیولې په دوستۍ سره، ما پلانکي سره دوستانه نه وی کړې، ته خو زه ګمراه کړم په غلطه لار باندې بوتلم. او دغه رنګې پنځمه ارزو او تمنا به انسان دا کوي چې د خپل مرزا مطابق زندگی تېره کړي. نن خو موږ ته دا پټی پړاویږي چې ستا ژوند دی ستا جسم دی خپل مرزا سره استعمال کړه، په دې کې چې کوم دی نعوذ بالله د الله او د رسول ستا سره څه برخه ده چې دا وکړه پابندۍ در باندې خپلې خوښې ژوند تېروه. نه، موږ ته الله رسول حکم راکړی دی چې زما د حکم مطابق به او زما د مرزا مطابق به ژوند تېروي، نو بیا به هغه لویه زندگی ستا د خوشحالۍ وي. نو چا چې په خپله خوښه باندې زندگی تېره کړې وي لکه بنیاد پرست خلک او قام پرست خلک او دغه رنګې ماده پرست خلک، نو دوی به د قیامت په ورځ څه وي یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول، کاش چې موږ د الله او د رسول اطاعت کړی وي
کاش موږ د الله او د رسول منلې وي. اوس په خپله خوښه هم زندګي تېره کړې ده، نو اوس دا ژوند هم دا دی تباه او برباد شو. او شپږمه ارزو او تمنا د مرګ نه بعد د انسان به دا وي یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لار نیولې وي، کاش چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت مضبوط نیولې وي، کاش چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې د هغه په سنتو باندې چې کوم دی عمل کړی او ما ته اوس یو ښایسته زندګي چې کوم دی دا میلاو شوې وي. چونکې ده به د خپلې خوښې مطابق زندګي تېرې کړي، د سنتو نه به انحراف کړی، په بدعاتو باندې به عمل کړی، د خپلې خوښې زندګي به تېره کړي، نو بیا به یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش چې ما د پیغمبر هغه لار نیولې وي. نو ډېر د واعظ او نصیحت خبرې دي، د قرآن پاک دا مقامات تاسو وګورئ. نو قرآن پاک د موږ ته الله پاک د نصیحت دپاره اسان کړی دی، خو چې موږ قرآن راولو په قرآن پاک باندې چې کوم دی ځانه پوه کړو. د دنیا ژوند چې کوم دی دا عریضي دی، دا د انسان دپاره د آخرت ګټه هله جوړېدی شي چې د الله او د رسول مطابق د حکمونو مطابق یې تېرې کړي، او د هغه دپاره د بربادۍ سبب هغه وخت کې جوړېږي چې کله یې د خپلې خوښې مطابق دا زندګي چې کوم دی تېره کړي، د الله او د رسول او د قرآن پاک احکام پسې پوش وغورځوي، شاته وغورځوي. نو دغې وجې نه زما عزتمندو دا د دنیا لږ ژوند دی، لږه زندګي ده، نو دا په خپلې خوښې نه بلکې وایي چې ما ته الله او رسول څه وایي، نو د هغې د حکمونو مطابق به دا زندګي تېره کوم. وما علینا الا